دا د بلوچستان اسمبلی مخې ته د لورلای سیمې اوسېدونکو پر لات دی چې تر دې ځایه پرله پسې 9 ورځې شاوخوا 2.5 کیلومتره پر پښو مزل کړی دی. دوی وایي چې سیمه یې د ژوند د یو شمېر بنیادي اسانتیاو څخه بې برخې ده. موږ د ضلع څه بنیادي مسایلو په هلته حکمرانانو زموږ اواز نه اورېدی، په دې وجه موږ د کوچې په خوا راتګ وکړي. د ډیمو غوښتنه د زموږ د هسپتال دپاره د مشینري او د ډاکټر د حاضري غوښتنه، د روډونه زموږ د سپیررغه روډ، مړه تنګي روډ او پټانکوټ روډ د دغه غوښتنه د په ایجوکیشن کې اصلاحات، سرکاري سکولان فعاله کول او په یونیورسټۍ کې او د په پوسټو کې که د ایجوکیشن دی که یونیورسټۍ که میډیکل کالج په دغه کې د میرټ په عملي باید سي نه وسي، د میرټ پر بنیاد وسي او د نادره د دوم اپیس ډیمانډ دغه زموږ ډیمانډونه دي. دا احتجاج د عوامي نېشنل ګوند لورلایي لخوا ترسره کیږي. دې پرلته د بلوچستان اسمبلی حکومتي غړی او د یاد ګوند صوبایي مشر ورغلی چې مشال ریډیو ته څه داسې وویل. موږ په رابطه کې یو خبره مو روانه ده. انشاءالله کوشش زموږ د هغه دی چې د یو ذمهواره فورم د لارې د دې مسایلو د دې چې کوم غوښتنې دي د دې په حواله باندې خبره وسي او د دې د حل دپاره پر حقیقي بنیادو پر صحیح معناو یو قدم واخیستل سي او دا خلک د دې ځایه څه د خپلو غوښتنو د حل سره سم په یو باعزته طریقه، په یو خوشحاله طریقه چې یوازې دا خلک نه چې د دې سره ټول بوري ولس چې دی هغه مطمئنه سي. نو موږ کوشش دا کوو چې د 19 تاریخ څخه مخکې د دې خبرو د حل رایستلو دپاره یو قدم واخلو. دا احتجاج په داسې حال کې ترسره کیږي چې پر 19 جون د بلوچستان صوبې بجټ وړاندې کیږي. دوی وایي چې موږ یو ور بیا د احتجاج له لارې حکومت ته د خپلې سیمې ستونزې ور په ګوته کوو. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.